ملګرو او درنو دوستانو ښه ژوند مو له پاکه رب غواړم. نن مې یو نااشنا مثال پر بورډ درته لیکلی دی. لکه څنګه دا مثال زما په مقصد دا دی چې د خاوند او د ښځې په حق کې درته بیانوم، لیکن بزرګان دا مثال د هر انسان په حق کې رااخلي. هغه خبره وروسته درته کوم. اول د ښځې او د خاوند. یوه زنانه که اخلاق ونه لري، د خاوند سره تیر و بیر درګذر معافي، د هغو ادب، د هغو احترام، هغو ته په قدر په سترګه کتل، په درنښت، یعنې اخلاق باره چې ته وایي. اخلاق دا نه دی چې صرف ته یو چاته وخاندي. اخلاق یو جز دی. نو ښځې چې اخلاق ولري د هغو مثال دی لکه د یو عادت په حساب کې. نو بیا که دې ښځې بیا ښایست درلودي، دې ښځې ته لکه دا یو ته چې صفر ورکړي، مخکې یو روپۍ و اوس لس تی جوړ شو. د دې ښځې ارزښت له دې اخلاقو سره، د دې سره چې دا ښایست ولري، نو هغه ارزښت یې 10% لوړ شو. کله چې دا ښځه بیا هغه نور صفات هم ولري، لکه یو ښځه مالدار هم ده خو خاوند یې فقیر دی، د دې په وجه دی هم ورسره آباد دی. نو چې دی هم ورسره آباد دی، د خاوند ته د دې ښځې ارزښت سل ته ولاړ. برعکس دلته تاسو بل صفات کښېږدئ، کنې د ښځې کفالت و پرورش و کیسه ګرد خو پر خاوند غریبانې ده، نو هغه کمال لري که نه لري، نو دا دونه ارزښت نه ورته لري. تاسو بل صفات کې ورته کښېږدئ، نو غیرت هم ولري، شجاعت هم ولري، علم هم ولري، د دې ښځې ارزښت سل ته ولاړ، سلې درجه سوله. که دې ښځې ښه حسب، ښه کورنۍ، ښه ټبر خاندان هم درلودي، د دې ښځې ارزښت ولاړې زر ته. اما برعکس نور صفات هم تاسو دغسې ورسره واخلئ، دا به ارزښت به لږ ته ولاړ شي. که چېرته دې غریبې دې زنانې د خاوند په مقابل کې اخلاق له لاسه ورکړل، د دې مثال دی نور چې څومره صفات یې هغه 0 یوازې 0 هېڅ پیدا هم نه کوي. که مال یې، که ښایست یې، که هغه حسب و نسب یې، که نور که هر څنګه صفات یې چې د خاوند سره اخلاق ونه لري، د هغو 0 مثال دی. دغه مثال پر هر انسان هم اطلاق کېږي. انسان وایي سړی کېږي په خوی باندې. سړی وایي هغه دی چې خوی د سړي. انسان په مال او په دولت نه سړی کېږي. وایي بت که 100 ځله د سرو سي انسان نه دی، د سرو زرو بت هغه بت ورته ویل کېږي، انسان نه ورته ویل کېږي. نو بعضې خلک دا سړیتوب په مال کې ویني، بعضې خلک خپل ښایست په غرور کې اچولي، بعضې خلک خپل حسب زه خو د فلاني خان زوی یم. نه بابا، د سړیتوب جامه دلته ده. د سړیتوب جامه وایي ډېر انسانان دي چې هغه خو شکل د انساني، لیکن در حیوان بدتر. وایي ډېر انسانان پوست او سرمون د انسان ده، خو څه درته وایم نه. نو درنو دوستانو، که دغه انسان بې اخلاق ولري، نبي کریم علیه السلام مبارک فرمایي په تاسو کې کامل ایمانداره څوک دی؟ اخلاق هغه صفت دی چې انسان په کامل ایمانداره جوړېږي چې د چا اخلاق کامل وي. نبی کریم علیه السلام مبارک فرمایي په اخلاقو انسان هغه مقام رسولی شي، ځان هغه مقام ته رسوي، هغه درجه پیدا کولی شي چې هغه د ورځې تر روژې نیسي او د شپې ویښه شپه پر تلاوت د قرآن پر ذکر و اذکارو تېروي، ته هغه مقام ته ځان نسي رسولی. په اخلاقو انسان هغه مقام ته رسوي. اخلاق بدي داسې ویلوي، اخلاق بدي داسې ویلوي، داسې ختموي لکه څنګه چې تاسو په ګرمي کې یخی کښېږدئ. مثال، تاسو یو مثال راواخلئ، بدي دغسې ختموي. لیکن اما بد اخلاقی بیا ایمان او ستا نیک عمل داسې در خرابوي، لکه دا اوس عصر کې چې په شنوګو باندې تیزاب ګډ کړي، بیا یې خوري هېڅکله نه. نو دوستانو، الله پاک دې موږ تاسو ټول اخلاقمند جوړ کړي. اخلاق 10 صفات امام غزالی رحم الله بیان کړي دي، د بد اخلاقي هم 10 صفات. دا ښه صفات ټول د اخلاقو سره تعلق لري. اخلاق یوازې دا نه دي چې ته چاته وخانده، بس د اخلاقو یو جز دی، خو الله پاک دې موږ په کامله توګه باندې رحم دي، قرابت پالونکي، پلان چې د اخلاقو کوم صفات یې ټول دي په موږ کې الله پاک راولي. مننه. السلام.